شارنو بازار دی. نور به هم مخته ځو، همداسې سفر ادامه لري. په نوم یادېږي دغه سیمه چې د کومې سیمې کې چې موږ تاسو وجود لرو دا بیا د ته دې ځان معرفي کړه. کمل واسکټ مې پکې وشکولو. سړی هغسې لاړو، موټر دغسې خوند کوي ملګرو، څومره خوند کوي زیړ مازدیګری په څمکنیو کې. او دا هم د شارنو بازار او څمکنیو کلی دی. نو قدرمنو لیدونکو، بالاخره راورسېدلو شارنو ولسوالۍ ته او تاسې ګورئ چې دا د شارنو بازار دی. نور به هم مخته ځو، همداسې سفر ادامه لري. تاسې هم راسره پاتې شئ. د دې بازار لنډې لنډې ویډیوګانې به له تاسو سره شریکې کړم. لیدونکو، د خپرونې پای برخه ده او زموږ چکر به هم دلته پای ته رسیږي. نو دلته یو څو ځوانان نوي راسره روان دي، ولاړ هم دي. دې سره به یو څو خبرې اترې لرو. تاسې هم راسره واوسئ. ټولو ته سلامونه وایم، ستړي مه شئ. الله دې وکړي چې راته روغ جوړ او ساتمنده اوسئ. لومړی به یې له تا نه شروع کړو. لیدونکو سره که ځان لنډ معرفي کوئ. کامرې په خدمت. مننه، قدرمن اوسئ. لومړی خو تاسو ته ښه راغلاست وایو چې دغه ځای ته راغلي، خپل تکلیف مو کړی دی. نوم مې عمران دی، تخلص مې یون دی. په څمکنیاک راډیو کې برخاله وظیفه لرم. ډېر ښه ډېر ښه یون صاحب. دا منطقه ما لومړی ځل ده چې ولیدله او بیا زه شارنو بازار او د څمکنۍ ولسوالي خو زما لپاره لومړی ځل و. نو ډېره ښکلې راته ښکاره سوله. دا منطقه په کوم نوم یادېږي؟ قدرمن اوسئ، دا منطقه چې دی ولسوالۍ چې د څمکنۍ په نوم یادېږي. دغه سیمه چې د کومې سیمې کې چې موږ تاسو وجود لرو دا بیا د بابخیلو په نوم یادېږي. دا یو کلی په شانتې دی. بالکل دا دی بابخیلو. ښه ډېر ښه. دا بیا دا خوړ کوم ځای نه راغلی دی؟ دغه خوړ خو ډېر د لرې ځای نه راغلی دی. ځینې سرچینې چې د اریوب ځای نه دي، ځینې چې د شوات دي، ځینې د لوړې سیمې نه دي. ډېرو مختلفو ځایونو څخه د سرچینې لري چې دغه ځای ته بالاخره د اوبه راجمع کېږي، دلته مخ په وړاندې ځي. ډېر ښه ډېر ښه. د دې ځای خلک په دهقاني باندې بیا مصروف دي؟ بالکل، د دې ځای خلک چې دی په دهقانۍ باندې مصروف دي. نور داسې کاروبار او څه وظیفه دنده نه لري؟ بالکل دندې یې لري. په مختلفو ارګانونو کې کومې ملکي دندې چې دي هغو کې مصروف دي، په نظامي دندو کې مصروف دي. همدغسې شخصي کاروبار لري په بازار کې. ښه ډېر ښه ډېر ښه. دلته بیا د تعلیم او د زده کړو امکانات څومره خلکو ته برابر دي؟ بالکل دغه د تعلیم او زده کړو امکانات چې دي په ټوله منه شته دي. که تاسو وګورئ هغه سخي چې دي هلته مکتبونه شته دي، همدغلته وړه کوچني صنفونه شته دي د وړو ماشومانو لپاره. نو زده کړې زمینه چې دی په ټوله منه د هغلته ډېر ښه. معلومات خو مو راسره شریک کړل تر خپله اندازه. زه ځکه راغلم دا چې د خپرونې پای برخه ده، غوښتل مې چې له تاسو سره یوه لنډه لوبه وکړم، خپرونه په همدې ځای پای ته ورسوم په یو جالبه لوبه. خو دا چې تاسو سره مو خبرې اترې وکړې زه به مابین ته لاړ شم او دلته به د دې ورور سره لوبه پیل کړم. څنګه خوښه مو ده؟ بلې ښه. لومړی لنډ ځان معرفي کړی راته.
نومید وزیر زیارمل د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ همدې کلي د بابخیلو کلي اوسېدونکی. ښه ډېر ښه. لوبه خو ما په دې سفر کې په دې چکر کې ډېرو ځوانانو سره وکړله چې ټول ځوانان پکې ناکام ول. چا پکې ځواب نه کړل شو، یعنې هغه لوبه یې ونه ګټله. نو لوبه دومره سخته نه ده، باید اسانه ورته وګورو، که څوک سخته ورته وګوري بیا نشي کولی. نو لوبه داسې ده چې زه یوه سخته یوه لنډه جمله تاته وایم، ته به دا جمله 3 وارې زه زر وایې. دا لوبه به دې کړې چېرته؟ یاره ته ووایه انشاءالله. لومړی ځل به دې وي. نو جمله داسې ده، ښه 3 وارې به یې وایې او زه زر به یې وایې. دمه به نه پکې اخلي، زه به دې که بنده شوله بایللې دي ده. صحیح ده. چې ودې بایلله نه هغه کېږي. صحیح ده. که ویې ګټله بس ټولو ته به زه یو شعر ډالۍ کړم. څنګه دې خوښه ده؟ صحیح ده. بس جمله داسې ده چې ډکه ډیوه تیل ټول ټال توی شول. ډکه ډیوه تیل ټول تال شول. نه 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 نه، ډکه ډیوه تیل ټول ټال توی شول. ډکه ډیوه تیل ټول ټال توی شول. دا جمله به 3 وارې زه زر وایې. ډکه ډیوه تیل ټول ټال توی شول. ډکه ډیوه تیل ټول ټال توی شول. ډکه ډیوه تیل ټول ټال توی شول. نه سخته ټول. نه ګوره نه، بیا هم چانس لرئ. دومره ظلم به نه کوو. یو بله چې وایم هغه د دې نه سخته ده. ښه، په پلنه پوله پلن پل پروت دی. په پلنه پوله پلن پل پروت ده. په پلنه پوله پلن پال پروت دی. په پلنه پوله پل پال. نه نه نه، تاسې پاتې شولی. تاسې صبر وکئ. ناته چټي ځان مه پکې ناغه کوئ. ګوره ښه، تاسې ونه شو کولی که نه؟ یاره ولا لکه ګرانه ده، سخته ده. ښه ډېر لږ تیز دی. ښه هسې نه یم ځان پکې شریک اوس به یې وایي. صحیح ده. اوله جمله وایي ډکه ډیوه تیل ټول ټال توی شول. دا خو ډېره سخته ده او ډېره اوږده ده. دغه به سلیم جان درته وایي، زه به دا بله درته وایم. یو بلې اړۍ داسې کیسه ده. ښه دا بله یې وایه. په پلنه پوله پلن پل پروت دی. په پلنه پوله پلان پال پروت دی. په پلنه پوله پلان پال پروت دی. په پلنه پوله پلان پال پروت دی. واه چک چک یې ورته وایه. ویې ګټله واه. بس دا چې دوی طرف نه خو ناغه دوی خو ناغه دی، خو ستاسو له طرف نه بیا زه ناغه یم چې بس ټولو ته به یو شعر ډالۍ کوم. نو اوس به راشم. تاسو څوک یاد که هغه جمله؟ سلیم جان. نه ښه اوس خو راغله. نو اوس خو پکې راګیر یې ځان نشي خلاصولی. ښه دا سخته ده. نه زه هم دا جمله کوم، ما سره بله جمله نشته. ډکه ډیوه تیل ټول ټال توی شول. نه دا سخته ده، دا نشم کولی. دا خو بیخي منکر شو. ښه ذهني پوښتنه به درنه وکړم. صحیح ده. زه هغه دوی هم ویلی چې داسې ذهني پوښتنه مه کوه ځکه مونږ دومره نه یو تکړه. خو خیر داسې پوښتنه به وکړم چې نه به سخته وي نه به اسانه وي. صحیح ده. 15,000 روپۍ مې درکړلې. صحیح ده. حساب یې څوک به ځواب نه ورکوي. ما له یوازې د ده نه کړی. څوک نقل هم نشي ورکولی، څوک ځواب هم نشي ورکولی. 15,000 روپۍ مې درته درکړلې، زر مې درنه واخیستې. تا سره څو روپۍ پاتې شوې؟ 4,000. چرته په ووایه ګوره. 4,000. ته ګوره ریاضي باندې پوهېږې؟ او ښه چې پوهېږې خو صحیح ځواب راکړه که نه. 15,000 روپۍ مې درته درکړلې، زر مې درنه واخیستلې. څو در سره پاتې شوې؟ 4,000 پاتې کېږي که نه؟ نه 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 غش ګوره. ښه نه جمله وویلې او نه ځینې پوښتنه ځواب کړله. ښه اوس خو ته خو بیخي سم صحیح جریمه یې او ته به له موږ نه تښتې نه، ځکه په سفر کې ډېر ځوانان چې په جملو کې راګیر شو بیا رانه وتښتېده. نو ته به همدلته یې د دې ځینې پوښتنې ځواب به باندې اچوي. ښه راځه ته څنګ ته ودرېږه. ته دې ځان معرفي کړه. ډکه دیوه تیل ټول ټال توی شول. ډکه دیوه تیل ټول ټال توی شول. ډکه دیوه تیل ټول ټال توی شو. دغه ده به تېر شو. یا یو شعر وي یا یو ټوکه یا داسې یو خاطره وي چې مونږ ورته وخاندو. که ومه نه خاندل بله به وایې. خطیره به درته ووایم. یو ځل ګردیز ته لاړم، لومړی ځل و پوهنتون دوره وه. بیا یو ملګری راسره ناست و. هلته ګردیز پوهنتون ته چې ځې اکثره محصلین به په دغه سراچې په ډګۍ کې تلل. نو بیا موږ سره یو کس کېناستلو، هغه باندې زه نه وم خبر چې دا ډېرور ملګری ده، کریا نه ته نه اخلي. نو دا کس نه کریا یې نه اخیستله، لنډ ځای ته تلو. نو ما سره بل ملګری هم ناست و چې کله دغه مړه چې وي ګاډی چې ورته ورو شولو
ما خو یې دغه سړي پښه ښکته کړ ما یې که بوټ شولو ما چې راونیو سړي زور وکړو مکمل وسکټ مې پکې وشکولو سړی هغسې لاړو موټر دغسې لاړو دا یې ما دپاره ډېره جالبه جالبه نه 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 ما ونه دپاره خندل ډېره جالبه نه بله به ما ونه خندل بله جالبه خاطره خو ته خوښوي خو داسې وه چې یو سړي ډېره مړۍ خوړلې وه هغه ټنډ شوی و کله چې د کلي خلک رغولي دي روان کړی دی په کاټ کې خستی دی لکه جنازه چې وړي نو په دې وخت کې خیرات دی الوا ویشېږي نو دا تیلي دي چې ملک ورته کښېني وایي څه شی دي وایي چې الوا ویشېږي دا یې ټنډ شوی و وایي چې دا په نس سپکه دی لږه نور هم خورم دې ته اوس ټوکه وایي ګوره ویې خندل خیر ستاسو هم جالبه وه کور دې ودان مننه چې وخت یې راکړ اوس ښه ستاسو ټولو په اجازه زه به هم له تاسو سره یو څو بیته شعر شریک کړم ستاسو هیله ده چې خوښ شي شعر داسې دی چې د کوم ولس په منځ کې اتحاد وي چې د کوم ولس په منځ کې اتحاد وي هغه قوم هغه ولس به تل آباد وي چې د کوم ولس په منځ کې اتحاد وي هغه قوم هغه ولس به تل آباد وي یا په توره یې ګټلی وي تاریخ خپل یا په توره یې ګټلی وي تاریخ خپل یا یې کړی ښه تعلیم او ښه سواد وي بربادۍ تل له نفاقه پورته کیږي بربادۍ تل له نفاقه پورته کیږي ځان ځانۍ باندې بیا هر ملت برباد وي ځان ځانۍ باندې بیا هر ملت برباد وي دلته دې ځوان هم غوښتل چې یو شعر په دې پای کې را سره شریک کړي را به شم زه به دلته ودرېږم ته دې هم خپل شعر را سره شریک کړه ډېره زیاته مننه څو بیتونه دي وروسته به بیا یو خپل غزل ووایم چې هغه غزل مې هم د همدغې ولسوالۍ قومونو او د همدغې ولسوالۍ لپاره لیکلی دی ستاسو راغلی ستاسو راتګ دې بختور وي مور دعا کړي غیږ مې ډکه دی په تا هم اوس وزیر یمه امیر یمه پاچا هم دا وطن مې لکه زړه را باندې ګران دی دا وطن مې زما هم دی دا اشنا هم چې سجدې مې له محرابه درکږي دي ته په کوم جرت ګیلا کوې خیرا هم غزل وایم نشته هیڅ کمی په څمکنیو کې نشته هیڅ کمی په څمکنیو کې خوښ مې دی زړګی په څمکنیو کې اوس پکې بلا قومونه ژوند کوي شته منګل ځاځی په څمکنیو کې خدایه ته یې له بدو سترګو وساتې اوس یې مې لالی په څمکنیو کې او خوند کوي ملګرو څومره خوند کوي زیړ مازدیګری په څمکنیو کې زه مسرور به تل پکې اوسېږمه ژوند مې دی سپرلی په څمکنیو کې تشویق یې کړی ډېر ښکلی کور دې ودان ستاسو د ټولو کور ودان چې موږ ته هم دومره وخت راکړ موږ سره مو خبرې وکړې واقعا ساعت مو تېر شه ډېره په زړه پورې لوبه مو وکړه نو درنو لیدونکو زمونږ نن سفر هم په همدې ځای پای ته رسیږي او دا هم د شارنو بازار او څمکنیو کلی دی نو تاسو ته هم ښه وخت غواړم تر بل سفر او تر بل چکر ښې چارې او د الله